السلام علیکم ګران کتونکو، هیله لرو چې روغ جوړ خوشحاله جمدي او ګړندي به یو ګرانې مینوال تاسو د وخت ګوره PTV نشر خپرونه ده په خبر څانګې نن خپنې په داسات په پروګرام کې زم تاسو قربان محمد آفتاب مرګتیا برواني پورا تاسو سره تر یو سیم بجو پورې مینوال تاسو به دا پته چې په ټوله نړۍ کې دا هفته چې کومه ده نو دا د سترګو د امراضو حواله سره خاص کر په هغه امراضو کې یو مرض دی چې هغه ته تولو په ویل کېږي دغه حواله سره نړیواله د افنان منځل کېږي او دا یو داسې مرض دی چېرې د دې نه څوک خبرېږي نه ښکاره د دې څه علامات نه دا چې چاته ولګي هغه نقصانات څنګه ورکوي هغه ړوندوالي طرف ته څنګه ځي هغې وجوهات څنګه دي نو په دغه لړ کې ما سره په سټوډیو کې یو دوه خواږه درانه داسې ډاکټران صاحبان موجود دي پروفیسران موجود دي ای سره به خبرې اترې کېږي او دا پوښتنه به کوم چېرې دا ګلاکاما یا د سترګو دا تورې اوبه څه شی دی دا رنس دا څنګه لګي د دې وجوهات سره د دې علاج سره د دې نه بچ کېدو کوم اقدامات دي هغه به څنګه کوو یا تر دې حده پورې په دنیا کې څومره خاص کر زموږ پاکستان او بیا په صوبه کې تر کوم حده پورې په دې باندې کار شوی دی نو ټول لومړی چې ما سره کوم مېلمه موجود دی ته په پروګرام کې هرکلی وایم اسسټنټ پروفیسر ډاکټر ضیاءالدین خلیل صاحب السلام علیکم جی تاسو ډېر زیاته مننه د راتګ جی خوشحاله اوسئ جی دې سره دویم ملګری زموږ چې کوم دی نو هغوی هم اسسټنټ پروفیسر په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر یوسف جمال صاحب هغوی ته هم پروګرام کې هرکلی وایو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه جی تاسو ښه صحت مو خوري ستاسو د راتګ ډېره زیاته مننه جی ستاسو وخت واقعي ډېر قیمتي بیا دې وخت کې خاص قیمتي وي ځکه چې ټولو د هسپتال ډیوټي وي د OPD ډیوټي وي د پیشنټ ډیوټي وي بیا په دې وخت کې کلینیکس یا اپریشن دی هغه ډاکټر صاحب یوسف جمال صاحب ټول نو لومبې خو راته ده ووایې چې دا ګلاکاما څه شی دی او دا څنګه لګي بسم الله الرحمن الرحیم آفتاب صاحب ټولو کول خو ستا PTV نېشنل ډېره مهرباني او ورسره پاکستان انسټیټیوټ اف کمیونټي افتالمالوجي پیکو هغو ډېره مهرباني چې هغو دا یو آګاهي مهم شروع کړی دی عوامو ته دا د سترګو امراض بارې کې معلومات فراهم کوي ستاسو سوال ته راتللو باندې چې دا ګلاکوما څه شی ده ګلاکوما اصل کې دې ته په اردو کې کالا موتیا وایي په پښتو کې ورته تورې اوبه وایي د تورې اوبه مطلب دا دی چې سترګو کې دننه خپل نشونما دی پر خپل نارمل اوبه ویږي نه بیا یو وخت راشي یا ځینې خلکو کې داسې چل وشي چې دا اوبه جوړېدلو مقدار او وتلو مقدار د بیلنس خراب شي صحیح جی جوړیږي زیات او وځي کم نو هغه وروستو چې د پریشر جوړوي نو هغه چې وروستو پریشر جوړوي نو په سترګې رګ باندې چې کوم هغه نظر والا رګ مونږ ورته وایو آپټیک نرو ورته وایو هغه چې د دماغ ته د تصویر رسوي نو هغې باندې پریشر اچوي نو چې هغې باندې پریشر اچوي نو ورو 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 هغه رګ چې د کمزوري شي او آخر کار انسان چې د خپل نظر وبیلي او دې چې کله نظر وبیلي نو دې کې دا یو ضروري خبره به زه وایم چې وکړمه چې د ده واپسي بیا نه کېږي واپسي ممکن نه جي ښه جي دا اوبه چې تاسو یاد کړئ دا په سترګو کې دنده موجود وي جي دا نارمل خو موږ خیال کوو چې د اوبه د سترګې د پاسه یا د ګاډي د پاسه یو دنده راځي هغه کېږي جي بالکل دا خلک ورته وایي چې دا تورې اوبه دي نو دا تور رنګ کې به یا څه به یي که نه نو دا داسې شی نه دی تور عام فهم کې تور کېدای شي خلکو ځکه دا مشهوره شوي چې سترګې د اوبو د وجې نه پر زندګي کې توره تیاره راشي که نه نو د اوبو د لاسه توره تیاره راشي چې ډېره لاسه توره تیاره راشي ډاکټر صاحب یو سپینې اوبه دي یا سفید موتیا هغې او دې کې څه فرق دی جي سفید موتیا خو چې کم غمې عام خلک ورته غمې وایي ښه جي کیټریکټ چې کیټریکټ نو همدغه شانتې خدای پاک چې انسان سترګه جوړه کړې ده نو هغې کې یو قدرتي غمې خیری چې هغه غمې کله تت شي نو هغې ته موږ کیټریکټ وایو لکه لینز یا شیشه چې ورته ویل کېږي بالکل نو هغې ته سفید موتیا یا خلک ورته پردم وایي ډېر خلک یا خروالي ورته ډېر خلک وایي چې د هغې او د تور اوبو چې کوم فرق دی نو د هغې نه نظر واپس کیدی شي چې اپریشن یې وکړې غمې ولګې نو هغه نظر چې کم شوي یا واپس کیدی شي ښه جي هغه هم سرجیکل پروسیجر باندې کېږي ډېر خلک د دې غمي نه یریږي یاره وایي دغه لکه مونږ ته رینګو کې یاره وایي هغه غمې لګومه خو یریږمه یا شیشه لګومه ډېر عجیبه عجیبه بالکل دې باره کې خلکو ذهنونو کې ډېر شکونه دي څوک موږ ته ډېر داسې مریضان راشي وایي چې موږ ته غمې مه لګوه یا فلاني کس غمې لګولو او د هغې د وجې نظر کمزوری شو تاسو ورته وایئ نه چې لږ قیمتي به ورته ولګوم یا داسې نه جي دې باندې موږ هغې ډېر پوهیو چې هغې بیا پوه شي بیا خپله مو مني چې اصل کې غمې ونه لګې بیا ډېرې غټې غټې چشمې پخوا به چې کله غمي نو نو ډېرې غټې غټې چشمې به خلکو لګولې هغې کې به دا ټول شینه خلکو ته بیا ډېر غټ غټ ښکارېده نو اوس خو دا ډېر ښه قسم غمي راغلي دي ښه جي ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې یاره په دې کې دا هغه راشي دا
هغه بیلنس د اوبه چې کوم وي نو هغه افټر نرفس چې کوم دي هغه کمزوري شي. دا کمزورتیا یا د پرده رستو دغه چې سیستم چې دی دا د څه وجې نه خرابېږي؟ دا مین مقصد مین چې کوم وجه ده اصل هغه خو د سترګو د دباو ده که نه، چې دباو زیات شي او دباو لکه پرشر د بلډ پرشر غونډه. بالکل بلډ پرشر څنګه چې بلډ پرشر دی یو نارمل هر انسان بلډ پرشر وي، خو یو خاص حد نه زیات چې شي نو خطرناک وي. دغې شانتې د سترګو هم یو پرشر وي هغه نارمل وي، کوم چې انټراکولر پرشر چې کوم ته انټراکولر پرشر وایي دا نارمل دی او دا یو حد پورې نارمل دی. خو هغې نه چې زیات شي نو دا بیا اب نارمل شي، بیا دې ته تورې اوبه ووایي. د دې نارمل دغه څه شي دی فګر کم دی چې کم نارمل اسې خو چې کم عام هغه دپاره دی نو دا 10 نه والا تر 21 ملي میټر مرکري دی، خو دا ځینې خلکو دپاره بیا چینج کېږي، هر یو کس دپاره بدل شي ځکه هغه ډیپینډ کوي د هغې کس په سترګې طاقت باندې. لکه څنګه چې بي پي وي د انسان داسې بالکل ایگزیکټ دغه شانتې عمر سره بي پي ریفرنس بدلیږي، نمبر بدلیږي، دغه شانتې عمر سره د سترګو پرشر هم بدلیږي. او د دې چیک اپ څه طریقه کاریږي لکه دا به په کومه اله باندې په څه باندې کتی شو؟ د دې پاره دی چې آی اس کم ځای کې هم کم هسپتال کې کم ځای کې د سترګو ډپارټمنټ وي کم نو هغو سره دا فیسیلیټي هر چا هغه سره وي، دوی سترګو پرشر چیک کوي. نو پرشر 2-3 طریقو سره چیک کېږي، څوک هغه یو هوا مشین دی هغې سره چیک کوي او ځینې چې هغه نه کم کانټیکټ طریقې سره سترګو سره یو مشین ولګي هغې سره پرشر چیک کوي. نو دا مشینونه عام هر یو هسپتال کې تقریبا اوس اویلیبل دي، نو هغې سره چیک باندې پرشر چیک شي. صحیح جی. ډاکټر صاحب ضیا صاحب اوبو خو خبرو شو یا د غمو په دې اوبو کې یو داسې قسم چې ډېرو خلکو د سترګو نه ښکاري لکه الله تعالی یو سیستم جوړ کړی دی د انسان د وجود بیا د سترګو دا څو اوبه د انسان د سترګو نه بهر ځي دا څه وجې دي؟ دا هغه دا تورې اوبه یا دا که نه دا بیل شي؟ نه جي دا خو اوښکه ده، دا خو د سترګې د نموالي دپاره او د دې یو بیل سیستم دی، دا سترګې نرم ساتي. سترګې دا کومه شیشه چې د کم ته چې کرینه وایي دې د پاسه د یو لیر جوړ کړي چې کم دا د جراثیمو نه بچ کوي او د هغې د زیات پیدا کېدو یا د ډرینیج چې کم ځي نه دا د سترګې نه وځي پوزې ته کولاویږي دا. نو چې کله دا لاره بند شي یا اوښکه څه وجې نه زیاته پیدا کېږي نو هغه بیا د سترګې نه بهر ته وځي. ښه جي. لکه لاره چې کوم دنده هغه نرۍ رګ دی بالکل د هغې بندېدو څه وجه ده؟ د هغې د بندېدو خو انفیکشن دی یا پوزه کې څه بیماري وي داسې ځکه چې هلته کولاویږي دا. نو دغه یو څو خاص دغې دي د دې چې دی بیا مونږ ګورو مختلف ټیسټونو نه پته لګي چې څه مسله ده. د رنجو سره خو ډېر نه کېږي؟ نه دا سوال ډېر خلک کوي خو داسې نه وي چې رانجو سره دغه کېږي. خلک رانجه چولی شي؟ بالکل اچولی شي، خو دې کې صرف دا خیال به ساتي چې لکه څوک سلایي ورته وایي که چې څه سره لګوي چې دا هر چا خپل وي. صحیح. د یو بل دی نه استعمالي دی نه یو سترګې کې څه انفیکشن وي یا څه نو بلې ته لګېدو خطره وي هغې پخوا خو وجي په کور کې بس یو رجړومه ځوړنده وه ښه کار به پې شو پای کې به یو سلۍ وه چې چا به هم سترګې سوځېده به زر به ورغوه سترګې کې به یې سلۍ وواله خو هغه شی کم هم شو جي. بالکل اوس ډېر کم خلک دا رانجه لګوي. ښه جي. ډاکټر صاحب د تورې اوبو خبره چې کومه کېږي نو په دې کې د تاسو د پرشر او د دې خبره وکړه دا ګلاکاما یا تورې اوبه چې ورته ویل کېږي د دې علامات څه دي جي؟ د تورې اوبه چې کوم ټولو کې هغه کامن عام چې کوم قسم دی که نه کوم ټولې دنیا کې ډېر زیات دی هغې بدقسمتۍ سره څه خاص هغه علامات نشته دي. او دا د دې وجه ده چې دا تورې اوبه چې دي ستاسو سترګې نظر ورو ډیمیج کوي، صحیح یې پته نه لګي ځکه داسې نه وي چې تاسو زما په سر به درد وشي یا سترګې باندې درد وشي یا صحیح، نو داسې نه وي. خو البته ځینې خلک دي ځینې هغه دي چې هغو ته د دې خطره زیاته ده. مثلا که تاسو یو کس 40 سال عمر ته ورسي نو دته د 40 سال نه بعد د ګلاکوما د تورې اوبه خطره زیاته ده. که ستاسو خاندان کې چاته د تورې اوبه وي مور پلار ته نیا نیکه ته نو بیا دوی ته د عام عوام نه 10 ګونه زیاته خطره ده چې دوی ته ګلاکوما کېدی شي. یا دا چې سترګو کې چېرته اپریشنونه شوي سترګو کې چوټ لګېدلي څه سره لګېدلي هغې کې او دې کې یو بل غټه وجه کم نن سبا موږ ګورو خاص کر دا سیزن دی د سترګو کې د سټیراید استعمال دی که نه دا نن سبا خارښت خلکو ته سترګو کې کېږي نو ډاکټرانو ته ورشي ډاکټرانو ورته سټیراید یا هغه ورکړي هغوی یو خاص ټایم دپاره ورکړي
نو مریضان څه وکړي چې هغو ته هغه دوایي ښه ولګي نو بیا هغه خپل ټایم نه زیات استعمال کړي. نو چې خپل ټایم نه چې زیات استعمالوي بیا هغه سترګو کې تورې اوبه جوړوي او هغه بیا دومره نظر ډیمیج کړي چې واپسي هغې بیا ناممکن چاته پته لګي پته هم نه ولګي چې کله بالکل نظر ختم شي نو بیا دې موږ ته راشي. ښه جي هسې د دې چیک اپ څومره ورځې یا نارملي ډاکټر له روټین کې څه ټایم پیریډ دی چې هغه دومره ټایم کې تلل پکار دي یا هسې په ژوند کې یا چېرته مکمل اویږي کول پکار دي؟ 40 سال ته یا د عمر خاندان کې چاته مسله دا چې کوم ما خبرې دا ولا خو دې همغې که دوی کې یو هم خبره موجود وي د خلکو کې نو ضرور دی ورشي خپل چیک اپ دی یو ځل ضرور وکړي. بیا چې کله د دوی چیک اپ وشي که فرض کې ګلاکوما تورې اوبه پکې راووتلې نو بیا ډاکټر چې دی یو څو نور ټیسټونه وګوري عملته کې ورته وکړي چې هغه ورته وښیي چې دی کې اوس څومره نقصان شوی دی او څومره نظر پاتې دی. بیا هغې حساب سره هغو علاج شروع شي. بیا علاج باندې ډیپینډ کوي که علاج صحیح روان وي نو 6 میاشتې موږ روټین کې بیا مریض ګورو او که فرض کې علاج زر کتل غواړي ځینې کسان دی چې هغو دوایي ته اثر نه کړي نو هغه بیا موږ 3 میاشتو کې هم دوباره کتی شولو. ښه جي ډاکټر صاحب یو ډېر خلک دا شکایت په دې کې کوي چې یاره زموږ په سترګو کې درد ډېر سخت کېږي آیا دا هم ګلاکوما یا تورې اوبو د وجې نه کېدی شي که نه؟ ډایرکټ خو نه ځکه سر درد ځان ته هم وجوهات دي. نه سترګې درد چې راشي ډېر سویر سترګې درد کې دا دی چې سترګې درد کې د تورې اوبو والا یو قسم دی چې کوم روټین نه علاوه دی ایک سترګو درد کېدی شي ایک بیا دی چې صرف سترګو درد نه وي ورسره بیا سترګو نظر هم ورسره ډاون شي او خېټې درد هم کله کله سړي ته خلکو ته لګي زما خېټې درد دی ایکچوال مسله په سترګو کې نو دا علامات یو خاص قسم کې کېږي خو هغې کې دی چې نظر هم ډېر سر ډاون شي دوی ته پته ولګي زما نظر کم شولو الټی ورسره راځي نو دا علامات په یو خاص قسم کې راتلی شي. ښه جي د ډاکټر صاحب د سټیرايډو خبره وکړو موږ خو چې په کور کلي کې چېرته به دوکان وي که هغه د کریاني دوکان وي او که معمولي چېرته د ډسپنسري وي یا معمولي د میډیسن دوکان وي خو چې ورشو چې یاره سترګه مې خارښ کوي یا هغه کېږي بس زر ورته وایي یاره بس هغه سره مې یو قسم ډراپ پروت وي هغه هر چاله ورکوي نو خامخا به دا مسایل پیدا کېږي که نه هغه نه استعمالول پکار دي؟ دا ستاسو خبره ډېره ټیک ده زیات تر که کوم دوایانو دوکانونه دي هغې ته بس یو څو کترو پته ده عام سټور والا هماغه سټیرايډ ورکوي په کار خو بالکل نه دي چې څوک بغیر د ډاکټر د نسخې نه د سټیرايډ استعمال کړي. دا اګاهي په عوامو کې هم پکار ده او چې څوک دا دوایانې خرڅوي هغې ته هم پکار دي چې لږ بغیر ډاکټر نسخې نه ورکوي ځکه چې هغه څنګه یوسف صاحب ووایي دا سټیرايډ داسې افیکټ دي په خاص کر الرجي کې خارښ کې چې هغه یو هفته 10 ورځو کې د هغې افیکټ هغه مریض ته محسوس شي نو هغه بیا بغیر د خپله نوم یې زده کړی وي دوکاندار ته ورځي چې ماله د فلانې دوی راکړه صحیح دي او هغه دوی هغه بغیر څه دغه نه په کلونو استعمالوي او هله ډاکټر له راشي چې ګلاکوما ورته شوي او نظر کافي دغه شوي ډیمیج شوي یا ګوتې ویني یا بل څوک یې راولي د لاسه دواړو سترګو کې که استعمال کړي او په چم ګاونډ کې نورو ته مو یاره دا استعمال کړه دا ډېره ښه ده جي بالکل ځکه چې د هغه دوی هغه اثر داسې دی ځکه خو د دې غلط استعمال زیات کېږي ځکه چې مریض ورسره ښه شي وقتي طور خو هغې ته خو دا غریبانو ته دا اندازه نه وي چې لکه دا دوی زما دپاره نقصان دی هم کېدی شي نو دا باقاعده خو حکومت له هم پکار دي چې داسې څه دوایانې چې هغې باندې لکه ایزیلی اویلیبل نی هر چاته چې لاړ شي دوکاندار ته وایي ماله دوی راکړه او هغې وله دا ورکړي. صحیح جي او خاص کر د ګلاکوما د دغه چې دي میډیسن چې دي دا خو هم تیز وي چې په مارکیټ کې ملاویږي په دغه کې دي نه جي د ګلاکوما دوایي خو ملاویږي خو هغه عام طور پر مریضان داسې پیژني نه چې تر څو ډاکټر ورته نه ویلي یا داسې سترګو څه بل ماهر هغې ورته ووایي ولیکي نو بیا روړي دا میس یوز چې کوم دی یا غلط استعمال د دوایانو دا د سټیرايډ کې زیات دی. صحیح جي عام طور د یو قطره به کېدي چې تاسو نوموري دي بیټنسول دا یو قطره د میتاکلور دا هر یو سټور کې اویلیبل یو چې څوک عام مریض راځي دوکاندار ته وایي زما خارښ دی اوبه کوي بس یې ور لاس کې ورکي او ځي استعمالوي دا خو خیر هغه میډیکل هغه دی جي د ګلاب هغه اوبه چې دي زه په دې حیران یم چې دا څومره ګلاب ګلونه راټول کړي او د دې نه دومره اوبه وښکي نو خو هم نقصان دی به که نه په دې خو داسې څه دغه نشته دی لکه که صفا وي دغه وي او خلک ورسره ښه فیل کولی شي استعمالولی شي خو که دې کې څه
دوایي اچولې شوي داسې چې نقصاندeh وي. اوس د ګلابو د اوبو مونږ ته اندازه نشته چې دې کې څه څه ورچولې شوي دي. ښه جي خبره ترې به کېږي بلکل مینوالو موږ زه یو وړې دمې طرف ته رانه پس بیا راسو موږ سره مینوالو تاسو ګورئ پی ټي وي نشر خپرونې د پېښور څانګې نن خپرنې خبرې اترې تاسو سره روانې وې د ګلاکاما حوالې سره یا تورې اوبو حوالې سره دغه هفته چې کوم ده په ټوله نړۍ کې نمانځلې کېږي او په دغه لړ کې موږ سره دوه ډاکټران صاحبان ما سره په سټوډیو کې موجود دي ډاکټر ضیاءالدین خلیل صاحب او یوسف جمال صاحب. خبرې اترې یې سره کېدلې. ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې په پاکستان کې یا په ټوله دنیا کې د ګلاکاما عمده وجوهات دي عمده اثرات دي او عمده ریشو روانه ده که نه څنګه د دې دغه کېږي؟ ټولې دنیا کې خو لږ بدل هر ځای کې مختلف ریشو ده که نه. هسې اوورال په پوره دنیا کې د ګلاکوما نه حاضر د 2020 چې کوم ډیټا ده هغه حساب سره کم از کم کنی 7 نه 8 کروڑ پورې متاثره دي. صحیح جی. او دا هغه کسان دي چې کم معلوم دي. معلوم دي. ها دې کې 50% نه زیات وي یا پته نشته ده. لکه زموږ په ملک یا زموږ په کور کلي کې دا څوک نه پیژني. نو دا 7-8 کروڑ معلوم دي او دا او که دغه ریشو روانه نو دا ویل کېږي چې 2040 چې کوم دی 20 کالو کې به دا خبره 11 کروڑ ته ورسي. او پاکستان کې دې کې زموږ پاکستان انسټیټیوټ کمیونټي افثالمالوجي پیکو چې دا دې کې دوی یو ډېره غټه سروې کړې وه. هغې حساب سره په پاکستان کې حاضر وخت کې کم از کم کنی 50 نه واخلئ تر 60 لاک پورې دا معلوم دي او 90% 90% په پاکستان کې نه دي معلوم. دا 50% په امریکې کې حساب دی چې په امریکې کینیډا او آسټرالیا دغه ملکونو کې 50% معلوم دي. دا 50% معلوم دي او 25 نه دي معلوم. زموږ په حساب کې 10% معلوم دي او دا 90% نه دي معلوم دي. نو دا تاسو کته شي چې د څومره ډیفرنس دی. صحیح. او دا چې کوم معلوم دي دا تقریبا 60 لاک کسان. ډاکټر صاحب دا ویل شو چې د ړوندوالي غټه وجه دا کې دي شي. دا خبره بالکل صحیح ده. ړوندوالي چې څنګه شروع کې موږ خبره وکړه د سفید موتیا دا چې کوم ورته وایي نه کیټریکټ چې دی په دنیا کې ټولو کې نمبر 1 کاز چې کوم دی دا کیټریکټ دی. خو کیټریکټ چې دی یا دا پرده یا سفید موتیا د دې علاج شته دی. اپریشن به وکړي لینز به بدل کړي نظر به واپس راشي. صحیح جی. خو د ګلاکوما چې یو ځل نظر لاړو دا واپس نه راځي. ښه ډاکټر صاحب د دې لپاره چې کومه سرجري کېږي که نه کوم ته ټریب یا هغه ویلې کېږي داسې ما اورېدلي چې یاره کومه سترګې ته دا وشي نو بیا صحیح سترګه ولا اپریټ کړي که دا څه طریقه کاري ده دې څه دی؟ دا کېدای چې اکثر خلکو کې دا ګلاکوما چې دا په دواړو سترګو کې کېږي. یو سترګې کې هم کېږي خو هغه ډېره کمه ده. په دواړو کې کېږي ها البته دا کېدای شي چې په یو سترګې کې زیات وي هغې علامات او بل کې کم وي. صحیح جی. نو بیا موږ ته دا کتل وي چې د دې علاج به موږ داسې کوو چې کم نظر چې کم تلی دی هغه موږ نشو واپس کوی. نو موږ کوشش دا دی چې کم اوس بچ دی چې دا موږ نه لاړ نشي دا موږ نه ضایع نشي. نو دې لپاره دا ضروري وي چې کم ټولو کې ښه سترګه وي اول هغه بچ کړو. نو اکثر په د تورې اوبو کې موږ ښه سترګې اپریشن اول کوو. نو مریضان په دې باندې اکثر بیا کنفیوز شي چې نه زما خو ښه سترګه باندې تا اپریشن وکړو او هغه خرابه ډېر لانجیم شوي دي یاره کومه سترګه چې مې خوږېده هغه یې پرېښوده د صحیح سترګې وکړي. بالکل هغه چې کم کې مې نظر نشته نو هغې اپریشن یې نه وکړو کم کې مې شته هغې نو هغې اصل وجه دا ده چې موږ دا غواړو چې کم نظر کم سترګې کې پاتې دی که نه چې دا بچ شي نو هغې علاج ضروري وي. اول هغه کوو چې هغه سټیبل شي بیا موږ بل طرف ته راواوړو بیا بله سترګې هم ورپسې کوو. ښه جي. چونکې تاسو ډاکټر صاحب ریګولر په هسپتال کې او پی ډي هم کوئ او او ټي هم کوئ څومره پیشنټ تاسو سره ډایلي راځي یا د کال حساب سره څه ریشو ده دی؟ اوس زمونږ چې د هفتې کې که نه 2 او پی ډي صرف د ګلاکوما دپاره دي. ګلاکوما دپاره جي. ګلاکوما دپاره دي. هغه کې صرف دا نه چې صرف زمونږ مریضان کې موږ ته مختلف ځایونو نه ریفر هم شي مختلف هسپتالونو نه مختلف د پیریفریز نه ایون موږ سره دا وګورئ افغانستان علاقه ده دې نه هم ډېر زیات راشي. نو دې حساب سره صرف زه د خپل او پی ډي چې خبره وکړم نو د ګلاکوما کم از کم 60-70 مریضان موږ د یو ورځ ګورو او په هفتې کې نو دا که تاسو حساب ولګوئ نو دا 100 پلس جوړېږي. صحیح. دا د یو هفتې خبره ده او دا د صرف د یو کلینیک خبره ده صرف زموږ د او پی ډي. دې شان تاسو د نور هسپتالونو ته لاړ شئ نو هغوی هم دغې شانتې ریشو روانه ده. نو څومره چې هغه دی دا په زموږ چې خپل چې کوم هغه کړی و اډیټ کړی و نو هغې موږ صرف د سترګې د خپل ډپارټمنټ د ګلاکوما سرجري هغه موږ د 200 نه اوړېدلې وې. 200 نه اوړېدلې. دا په یو کال کې. صحیح. او دا غټ اپریشنونه دي دا وړ اپریشنونه نه وړوکي خو د نه علاوه دي چې کوم د ګلاکوما دپاره موږ کوو. ښه جي. ډاکټر صاحب دا صرف موږ سره په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دا او پی ډي کېږي که نه په نور هاسپټل کې هم کېږي؟
دا خو اوس چې څومره د غټ هسپټالونه دي د هسپتال کې او ټیچینګ لکه کې ټي ایچ شو دا شانتې جرنیلی یا ایل آر ایچ چې کوم هسپتال دی هر ځای کې اوس داسې شته خو لاس اوس هم هغه لیول سپیشلایز کسان په ګلاکوما کې موږ به داسې ووایو چې ډېر کم دي. صحیح جی. 15 یا 10 واچوه په پیښور کې دې نه زیات بني سب سپیشالټي کې دا راځي جی. بالکل سب سپیشالټي کې دا یو داسې سب سپیشالټي ده چې لا اوس ډیولپ کیږي لګیا ده لا اوس ډیولپینګ سټیج کې ده په مقابله د سترګو د نورو سپیشالټیز مقابله کې. لکه دا صرف نشو ویلی چې د سترګو ډاکټر دی او بس صرف د سترګو علاج کوي خلک په دې کې بیا نورم سب سپیشالټي کې ډېر غږي کوم دی مثلا جی دې کې څنګه چې د تور اوبو شو داسې د لیډز شو د دې د کولوپلاسټي وایي دا شانتې کرینې والا خپل ډاکټرانی د سفید موتی د کیټریکټ والا بیلی بالکل او د شاته پردې چې کوم دماغ سره د سترګو پرده وي ریټینا ورته وي د هغې خپل سپیشلیسټ دی. ښه جي. او داسې کیدای شي چېرې یو انسان ته د تور اوبو مسله پیدا شو هغې نه هغې سترګې ته نقصان ورسېدو دې کې ټرانسپلانټیشن یا کومه کارنیا چې د بهر نه راځي دا پکې امپلانټ کېږي دا څه دغه شته دي دې کې که نه دې کې چانسز بالکل نه جي نه جي دا اصل کې څنګه چې دی ووایي چې هغه د دماغو سره کم نس د سترګې ډیمیج شي نو که تاسو مخکې نه څه کارنیا مو لګوئ یا بل څه اپریشن وکړئ خو هغه کم ټرانسمیشن چې برین ته کیږي هغه ډیمیج شوي نو هغه څه فایده نه کوي. دا سوال اکثر مریضان موږ ته وکړي چې یاره زه به چېرته بل چېرته لاړ شم که د دې څه علاج کیږي هغه سترګه چې بار نه راځي کو لګومه نو هغه موږ هر وخت هم په دغه کې لګیا یو هغې ته چې لکه په دې سټیج باندې اوس دې کې موږ داسې ډېر څه کولی شو نه. صحیح جی. او زمونږ حیات آباد میډیکل کمپلیکس چې دی یا کوم په پاکستان کې سنټر اف ایکسلنس هاسپټل چې یادیږي اوه چې دي پای کې زموږ خیال دی زما حیات آباد میډیکل کمپلیکس هم دی چې هغې کې ښه اکوپمنټس او ښه دغه هم دي خاص کر انډر نیشنل پروګرام چې دا کوم اپریټ شوی دغه شوی دی په دې کې په هاسپټل کې څنګه د سروسز خبرو شو زموږ په پیریپریز کې یا زموږ په ټیچینګ یا ډي ایچ کیو لیول هاسپټل کې د دې سہولیات شته دي چې بالکل ټیچینګ کې خو هم شته دي او ډي ایچ کیو کې هم شته دي هر یو هاسپټل کې هغې کې دا دی چې کې یو خاص لیول پرې هغو علاج کوی شي نو بیا دا چې که فرض کې ځنې ډېر مشکل مریضان وي کمپلیکیټډ سترګې وي یا داسې وي نو هغه بیا دوی موږ ته ریفر کړي هغه بیا موږ علاج دلته کې حیات آباد کمپلیکس کې بیا ورته کوو خو روټین چې کوم دی مطلب زه به دا وایم چې کم از کم 60-70% مریضان دوی په خپل علاقو کې علاج کیدی شي. ښه جي. ډاکټر صاحب د دې پریشر یا د دې دا ټیسټ د دې را مشینري چې کومه ده دا ارزانه ده که ګرانه ده که عام خلک یو ځای کې کیدي یو ټیکنیشین یا یو لوور سټاپ یو هغه صرف د دې هغه پریشر پیمانه کوي نو ګرانه ده یا هر سړی کولی شي که نه شي کولی لکه موږ ته به زه وایم چې دا 90% چې کم خلک دي چې په دې کې دغه معلوم شي اسې خو که صرف پریشر چیک کولو خبره شوله نو پریشر د پریشر نه به پته لګي چې که نه چېرې خو دې کې یو خبره بل هم ده پریشر چې دی ماشین چیک کول هغه مشینري دومره ګرانه نه ده خو هغې دپاره ټریننګ کول ضروري دي نو هغه که تاسو صحیح ټریننګ نه یې اخیستلی نو تاسو هغه پریشر صحیح نشي اخیستی دا بلډ پریشر غوندې آسان نه دی چې تاسو صرف لاس باندې هغه تاو کوئ نو دې کې باقاعده ځکه سترګه چې دا ډېره نازک حصه ده هغه ماشین چې سترګې سره ټچ کېږي که لږ تاسو نه ماشین وخوځي نو سترګه ډیمیج کېدلو خطره وي نو دې دپاره ډېر زیات کانفیډنټ ډېر کوالیفاید کسان پکار دي. دا یو ماشین چې دی کم د هوا سره چې کوي هغه هم ټریننګ غواړي خو زما په خیال هغه لږ آسان دی نسبتا خو هغې ریزلټس لکه څنګه چې دی ووایي د سترګې سره چې لګي د هغې مقابله کې ډېر ریلایبل لکه نه وي خو سکرینینګ له بیا هم هغه یو ډېر ښه ماشین دی د صرف سکرینینګ کول نو هغه بیا سړی کوی شي هغه بیا موږ ډبل چیک کوو هغو ته چېرته هم شک ولګي چاته چې د دې پریشر بره روان دی نو بیا موږ ته راولېږي بیا موږ په هغه پراپر ماشین باندې چیک او داسې طریقه کیدای شي چې یاره داسې زمانه هم وه چې یاره کیټریک بیا چاته کولو نو هغه ته به یې ټوخي دوی هم ورکوله چې ټوخي ونه کړي او هغه سر راوچت نه کړي نو هغه دور کې که چې فرض که چاته ګلاکاما یا خامخا به پیشنټ نو د دې مشینرۍ دور چې نو په لاس یا په طریقه باندې داسې چک کیدای شو چې د دې څه طریقه شته چې اول به کېدله لکه ته به چې به کته نبض به ونیوله کېدلو داسې سترګه باندې جي سترګه به بالکل کیږي ګوتو سره خلک چیک کوي خو هغه بیا خبره ده چې د دې لپاره بیا تاسو ډېر ایکسپیرینس پکار دی چې تاسو ته پته وي چې دا کم پریشر دی دا نارمل دی او که نه دی
خو یې کې تاسو ته دا نه پته لګي چې دا څومره دی، دومره درته پته ولګي چې دا روټین نه کم دی او که زیات دی. هغې لپاره تجربه پکار دی. بالکل هغې دپاره هم تجربه ده، خو هغه ډېر چې دی اعتباري هغه نه دی، ښه اعتباري نه دی. هغې دپاره مشین ضروري دی چې تاسو ته ایګزیکټ په ډیجټس کې وښیي صحیح جي چې دا څه پریشر روان دی. ډېر مننه ډاکټر صاحب ستاسو د راتګ او ډېر قیمتي ټایم ستاسو موږ له راکړو او زموږ مینوال چې دي یا زموږ کتونکي چې دي هغې د دې نه لکه دا د دغه هفتر د ګلاکاما زه وایم چې یاره ټولې دنیا کې زموږ خلکو ته پته ولګي چې یاره دا څه شی دی او ریګولر د خپل چیک اپ هر سړي وکړي، دا نه چې یاره د یارې څه خبره ده. ستاسو هم ډېره زیاته مننه دا راتګ خوشحاله اوسئ ستاسو دا ټایم راکولو. بلکل مینوالو دا موږ سره دوه ډاکټران صاحبان یې سره خبرې اترې کېدلې د ګلاکاما